زتا استاد عامر بن عبد القيس رضي الله عنه ناشنا خبر دا استاد ذکر کو دا سره په دې زړه ولیکي وی 4 آیات من کتاب الله سلور آیتونه د الله په کتاب کې که سحر دی وی نو بیا به هیڅ پروا نه چې د ورځ دې څنګه تیر شو د شپې دی وی هیڅ پروا به نه چې شپه دې څنګه د سلور آیتونه ډېر ناشنا آیتونه او غوږ ته کولنې آیت ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده الله چې چا باندې خپل سره رحمت را وري نو څوک منع کولای نشي او چې الله یې منع کړي نو څوک کولا وهلی نشي څومره ناشنا آیت چې الله چاله څور کوي نو څوک منع کولای نشي او چې الله یې چا منع کړي نو څوک ورکولای نشي دا اولنی آیت دویم آیت وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ الله چې چا د پاره د خیر او د ښېګړې اراده وکړي نو څوک واپس کولی نشي او د الله مرضي دی چې چاله ورکوي دویم آیت دریم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها الله وی پس مکه باندې چې څومره زنده سری ګرځي او ساپکی د رزق په ما باندې الله وی په ما الا على الله رزقها بیا سلورم آیت سيجعل الله بعد عسر يسرا زرد چې الله به تنگسیانه بعد پر اختیار راولي او زرد چې الله به سختی نه بعد راحت راولي دا سلور آیتونه سبحان الله سناشنا آیتونه درجه مکړي چې دا سلورونه ته تیار نو توبه بس خپش چې دا سلورونه ته تیار نو ته ګیلو شي کیو کی چې دا سلورونه ته تیار نن ته بتنګ شي البته مسله زموږ درې چې موږ د قران او حدیث نه لري شي یو کله چې انسان د قران او حدیث نه لري شي او د شریعت نه لري شي نو داغه جون به برکت شي کمال وسریم کمال یو کني په دوه حالاتو کې بیا دې مړی نه نو مالدار دی په مالداري نه خوشحالي او غریب دی په غریبۍ نه خپکی ځکه چې چرته غریبي همیشه نه د پاتې شي او نه چرته مالداري همیشه پاتې شي ډیر مالداران چې هغوی سوکو د مخملو په تلاینو کې هغوی د کېدو د سپینو زرو د سرو زرو په ګیلاسونو په لوښو کې هغوی خوراک څښاک کو زورور خلک به د هغوی په مخ کې کمزوري هغه خلک الله سبحانه وتعالی په غار سره بدل کړو دي غریبۍ پیران دي غریبي پیران چې به ته د ونو د پانی کملو شی په دې به شکر وستو او دغه شان غریبی نه پاتې کیږي همیشه دي غریبانان بویني او دي غریبانان بدلیدلی چې هغه سره د ورځ کې د یو ټیم خوراک نه یو ټیم او الله سبحانه وتعالی دې مالداري ورکړي چې رغونه ناشنا نعمتونه به الله سبحانه وتعالی راوړي نو چرته نه مالداري همیشه پاتې شوی نه غریبي او دا مالدار مړ کیږي او غریب هم مړ کیږي نو به سره ته په دې سوچونو کې او په دې فکر کې زما قبر ستا قبر د یو شان دی د غریب قبر د مالدار قبر یو شان دی د تور او د سپین قبر یو شان دی نسب زورور دی قوم زورور دی او چې کم د نسب نه کمزور دي قبرونه یو شان دي او به دي شي ځه نو هیڅ په دې باندې سوچ او فکر مکوئ دا کوم حالات چې بتادید الله سبحانه وتعالی سکی بدل ویږي وتلك الايام نداولها بين الناس الله د ورځې دې ګرځوم را ګرځوم دا ورځې به مو ګرځي او د الله نه خو امیدونه ساتي ځکه چې د الله نه څنګه امید ساتي د قشان بل سره کوي کتر الله نه د امید ساتي چې الله به زما حالت خکې الله به خکې او چې د امیدونه ساتي چې الله مونږ ته نه ګوري او زموږ حالت نه خکې بس خلک ولید بالله دا خبري الله یې قشان پرې الله سبحانه وتعالی زموږ په حال باندې رحم وکړي